د ایشین ګیم لپاره د افغانستان د لوبډلې انتخاب وشو او دلته ډیر ښه لوبډله د افغانستان اناوس شوی و. د افغانستان میچونه کله دی او د کم لوبډلې سره دی په دغه ټولو باندې به زه معلومات تاسو ته درکوم. او ویډیو سکیپ کوئ مه تر اخره پورې ویډیو وګورئ او که ویډیو نه لایک کړئ ویډیو د سره لایک کړئ. نو راځو د افغانستان ته سکواډ باندې اول خبره کوو. د افغانستان سکواډ چې د لوبډله اناوس کړه او په دغه کې که تاسو ګورئ ډیر ښه لوبغاړي اناوس شوي دي. ټولو نه اول که زه خبره وکړم د محمد اکرم په شتون باندې ډیر زیات خوشاله یم. بیا یوازې په دغه لوبډله کې کم چینجز که تاسو کته یوازې زه غواړم چې نور رحمان دلته د اسحاق رحیمي په ځای باندې وای. نور لوبغاړي لکه د اجاز احمد کمای په دغه لوبډله کې شته. فیصل خان شنو زاده باندې زرا شمه په شپږیزه کې د سټرایک ریټ ډیر بیخي ډیر زیات کم و. نو دلته دغه په ځای باندې اجاز احمد ډیر ضروري او نور لوبډله کې څه مشکل نشته. په سکرین باندې تاسو ټول لوبډله او سکواډ ټول ښکاري. بیا د افغانستان لوبډله ډایرکټ کوارټر فائنل کې نه ده او که تاسو ته دا معلومات وي افغانستان لوبډله باول ګروپ میچونه چې دی هغه بلوبوي. افغانستان په ګروپ A کې ده. په ګروپ A کې افغانستان سره نیپال دا او جاپان دا او اوله لوبه په 26 سپتمبر باندې په افغانستان له جاپان سره کوي. بیا په 28 سپتمبر باندې په افغانستان له نیپال سره لوبيږي. که چېرته افغانستان دا دواړه لوبي وګټي نو په کوارټر فائنل ته به کوالیفای وکړي. نو هر ګروپ نه به دوه ټیمونه ځي. افغانستان په ټاپ پوزیشن باندې د کوارټر فائنل ته کوالیفای وکړي نو افغانستان به کوارټر فائنل کې له هند سره لوبيږي. او که چېرته په سیکنډ پوزیشن باندې افغانستان راغی نو بیا به افغانستان له پاکستان سره لوبيږي. نو دا سیده چې افغانستان ډایرکټ کوارټر فائنل ته کوالیفای نه کړي. کوارټر فائنل ته بنگلاديش سریلانکا پاکستان او هند لوبډلو کوارټر فائنل ته ډایرکټ کوالیفای دي. د افغانستان لوبډله به اول ګروپ سټیج میچونه کوي او دغه نه پس دا بیا به کوارټر فائنل ته کوالیفای کوي. نور په هر معلومات باندې مخکې ویډیو کې تاسو ما پوه کړئ او تاسو څه نظریه ده په کمنټ سیکشن کې اتمن را سره شیر کړئ او ویډیو هم کنه لایک کړئ ویډیو د سره لایک کړئ او زو زیات نه زیات که څومره تاسو نه کیږي دا ویډیو په ګروپونو کې د سره شیر کوئ او ډیره زیاته مننه.